زما محترم مسلمانانو ورونو، لکه تاسو ته معلومه ده موږ د الله مخلوق یو. الله رب العالمین زموږ او ستاسې خالق دی. زما او ستا زندگی، زما او ستا عمر، زما او ستا صحت بیماری، زما او ستا خیر او شر د زموږ یقین دی د دې ټولو باندې کنټرول د الله رب العالمین دی. په دې وجه باندې علما فرمایي چې مؤمن ته به هر وخت دا خوف، دا فکر، دا احساس وي چې داسې نه زه هغه عمل وکم په کم باندې چې خالق الله رب العالمین ما سره ناراضه نشي. او کم څوک چې په خپله زندگی کې د ګناهونو سره، د الله د نافرمانی سره، د منهیاتو سره ځان ساتي په دې خاطر چې الله رب العالمین په دې ناراضه کیږي، هغه سړی ته الله رب العالمین ډیر بلند و بالا مقام ورکوي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. کم انسان چې زما د خوف نه، زما د ویرې سره ګناه پرېږدي، ګناه ته نږدې نه ورځي، په دې وجه چې الله ناراضه کیږي. الله تعالی په حضور کې به یو ورځ درېږم، میدان محشر ستا په الله په حضور کې به زما قیام زه به ودرېږم. الله رب العالمین به د دې ټولې زندگی او د ټولو اعمالو حساب کوي. دا خوف چې د چا سره، دا فکر، د احساس د چا سره، هغه سړی بیا ګناه ته نږدې نه ورځي، هغه سړی بیا ګناه نه کوي چې په دې ګناه کولو باندې په میدان محشر د الله په حضور کې به زه درېږم. په دې وجه ګناه نه کوي چې د الله په حضور کې که ودرېدم بیا به شرمنده یم، الله ته به جواب نه لرم. الله تعالی فرمایي چې دغه رقم انسانان، دا مسلمان چې د الله د خوف، د الله د ویرې په میدان محشر د الله په حضور کې درېدو په وجه ګناه پرېږدي، الله تعالی وایي 2 جنت ورکوم. ولمن خاف مقام ربه، کم سړی چې وویرېدي د الله په حضور کې د درېدو سره ګناه پرېږدي، جنتان، الله تعالی وایي هغه ته 2 جنت ورکوم. بل ځای کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. کم سړی چې په میدان محشر د الله په حضور کې د ودرېدلو سره وویرېدي او ونهى النفس عن الهوى، د ګناه سره، د الله د نافرمانی او خواهشاتو سره، شهواتو سره ځان وساتي، الله تعالی فرمایي فإن الجنة هي المأوى. جنت د دغه خلکو ټکانه ده چې د الله د خوف په میدان حشرګاه باندې د الله په حضور کې د ودرېدلو په خوف په وجه باندې ګناه، شهوات او ناروا عمل پرېږدي. الله تعالی وایي فإن الجنة هي المأوى. جنت د دغه خلکو ټکانه ده. الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله مې دې د ګناهو څخه حفاظت وفرمایي. او بل د الله پکړ بیا ډیر سختی. علما قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان بطش ربک لشدید. یقینا الله وایي زما پکړ، ستا د رب پکړ چې دی هغه ډیر سخت دی. هغه نیول الله چې څوک راونسي بیا څوک نشي خلاصولی. په دې وجه باندې عزیزانو د میدان محشر دا زموږ یقین دی، په میدان محشر به 2 فیصلې کیږي، یا به د جنت کیږي یا به د جهنم فیصله. د هر انسان او جهنم معمولی عمل، معمولی ځای نه دی. د جهنم عذاب معمولی عذاب نه دی. یو سړی پروا نه کوي جهنم کې به څو وخت تیر کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حضرت نعمان ابن بشیر راوی دی، هغه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر نمی اوریدلی دی. نبی علیہ السلام فرمایل ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه. د ټولو سه هلکا، د ټولو سه کم عذاب د قیامت پر ورځ د هغه جهنمی وي لرجل یوزع فی اخمص قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جهنميانو کې، د دوزخیانو کې د ټولو سه هلکا او کمزور او کمتر عذاب د هغه سړی وي چې د هغه په دې پښو کې، د پښو لاندې به یو 2 د جهنم سکروټي انګار الله کښېږدي. د هغه جهنم د انګار او د کویلې او د سکروټي په وجه باندې به د دماغ مازغه داسې ایښېږي لکه چاینکه چې په اور باندې په چوله باندې پرته وي، هغه اوبه څنګه خوټاری لري، خوټ کېږي. دا طرح د انسان د هغه جهنمي چې ادنه عذاب به وي، هغه عذاب داسې وي چې د جهنم 2 سکروټي به د پښو لاندې وي، دغه په وجه باندې به دماغ مازغه ایښېږي. یو حدیث کې راځي د میدان محشر دومره ګرمه ورځ ده، دومره سخته ورځ ده چې د ډېرې ګرمۍ د لاسه به
د ډېرې تندې د وجې به ډېر انسانان چې دا ژبې به یې راوتلي په سینه به پرتې ډېر انسانان به چې دا ژبې به تر نامه لاندې پورې ځړېدلي زوړند وي او ډېر انسانان به داسې وي چې د ډېرې تندې او تکلیف د لاسه به دا خپله ژبه په مځکه باندې راکړه شي. الله مې دې په هغه ورځ باندې احسان را سره وکړي. الله مې دې د دې دنیا د چند روزه کې د ګناهو د الله د نافرمانۍ وساتي. یو عالم بیان کوي وایي د ګناه لذت او خوند دا به یو 15 منټې 10 منټې 20 منټې لیکن د ګناه چې کم تا ګناه د 10 منټه لذت او خوند دی واخست همیشه د ځان د جهنم حقدار جوړ کی دا همیشه زندگی دی برباد 10 منټه نیمه ګنټه خو به د زنا د بدکاری د غلط خواهشاتو کولو یو 10 منټه نیمه ګنټه خو به لذت او خوند وي لیکن همیشه د خپل ځان خپل جسم خپل بدن د جهنم انګار لایق جوړ کی. په دی وجه باندې ګناه کول یو معمولی عارضی لذت حاصلول د پاره سړی خپل مستقبل همیشه زندگی برباد نکي او د نیک عمل باندې کم تکلیف راځي مسجد ته ځي په سخت ګرمي کې مسجد ته ځي په جمعات باندې لمونځ کوي په ډیر یخ کې مسجد ته جمعات ته ځي په یخو اوبو باندې او داس کوي لږ تکلیف به وي سهار وختي خوب پریږدي مسجد ته لاړ شي جماعت له لاړ شي تلاوت کوي ذکر کوي صدقه کوي عبادت کوي وقتی طور خو لږ تکلیف وي خدا تکلیف به ختم شي همیشه زندگی به د انسان کامیابی سره مخامخ شي. په دی وجه باندې کامیاب انسان هغه دی چې هر وخت دته دا احساس وي کدا جرم مې وکي په میدان محشر به د الله په حضور کې ودرېږم او الله رب العالمین به د زما سره د حساب